د ننګرهار شینوار ولسوالي چې مرکز جلال آباد ښار ختیځ لور ته په 20 کیلومترۍ کې پرته ده، ولسونه یې د مخابراتي شبکو له کمزوري انټرنیټي خدماتو شکایت کوي. د شینوار ولسوالي اوسیدونکی نظم محمد وایي دلته د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري او ولسونه په دغه برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دلته چې نیټ صحیح کار نه کوي، همداسې زنګ دپاره هر یو شبکه کار کوي، خو نیټ ډېر زیات کمزوری دی په دې ولسوالۍ کې. د شینوار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظهیر خان له مسؤلینو غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمات کوي او د انټرنیټي کڅوړو بیې کمې کړي. پوښتنه دا چې انټرنیټ قوي شي او لږ ارزانه شي، ځکه چې ډېر قیمت دی انټرنیټ. په ورته وخت کې د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي ذبیح الله زکي وایي د تیر پرتله د انټرنیټ بیو کې د پام وړ کموالی راغلی او ولسونو ته د انټرنیټي خدماتو د پیاوړي کېدو ډاډ ورکوي. دا موږ د نورو هیوادونو نه دا فایبر راوستلی دی، یو نیټ چې د دې خامخا په دویم دریم لاس باندې اخیستل شوی دی. د دې سره هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي. همدارنګه دلته موږ نفوس کم دی او شبکې ډېرې دي، نو دا ډېر لاملونه دي چې د دې لامل شوي دي چې زموږ اساسې نیټ قیمته دی. خو بیا هم د مخابراتو محترم وزارت او د اترا اداره په دې باندې لګیا دي چې خپلو خلکو ته په ښه کیفیت باندې خدمات هم ورسي او نیټ او مصارف هم راکم شي. د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین د غرض وایي د دې ولایت بېلابېلو سیمو کې یو شمېر نوي سایټونه فعال کړي چې تر ډېره وسره د یادو سیمو د اوسیدونکو مخابراتي ستونزې حل شوي.